سلامونه هیله ده روغ جوړ به یاست لکه څنګه موږ او تاسو په هوپ انګلیش اکیډمي های انګلیش کلاس کې یو نو په دې کلاس کې نن 14 درس دی او په دغه درس کې به موږ او تاسو د یوې بلې زمانې په اړه خبرې اترې کوو لکه څنګه مو چې په تیرو درسونو کې د تیره زمانې په هکله خبرې کړې وي نو نن به موږ د پریزنټ ټینس په اړه خبرې وکړو د دې زمانې په تعریف چې جملې د دې زمانې او نور وضاحت نو راځئ دا ویډیو زموږ سره تر اخره پورې وګورئ او ویډیو په اړه که چې نظر لرئ کمنټ وکړئ او لایک مو هیر نشي مننه یو ځل بیا سلامونه هیله ده چې تېر اختر به مو په خوښۍ او نیکمرغۍ سره تېر کړی وي طاعات عباداتو روژې تراویح مو الله پاک په خپل دربار کې درته قبول او منظور وګرځوه ملګرو نن موږ تاسو په های انګلیش کلاس کې پریزنټ ټینس لرو چې پاست ټینس په پاست ټینس باندې مکمل موږ تاسو وغږېدلو چې پاست ټینس څه ته ویل کېږي برخې څه دي تعریفونه څه دي خلاصه په هر څه باندې موږ تاسو وغږېدلو اوس راځو پریزنټ ټینس ته پریزنټ ټینس موږ تاسو په څو نقطو باندې زده کوو چې اوله نقطه دا دی چې د دې زمانې زده کړه څه ارزښت لري دا ډېر مهم ټکی دی چې په دې باندې باید تاسو پوه شئ او یو بل شی پکې ور اضافه کوو چې دا زمانه د منطقي دلیل په هنداره کې څه دی یعنې یو منطقي دلیل هم باید چې ورته ولرو د دې زمانې د زده کړې لپاره او د دې زمانې په اړه د یو پوهاند نظر راخلو چې یو پوهاند یو پوه کس د دغه زمانې په اړه باندې څه وایي د پریزنټ ټینس او بله نقطه دا دی چې د دې زمانې تعریف او وضاحت باندې به خبرې اترې کوو چې دا تر ټولو مهم ټکی دی او زموږ او ستاسو د درس صرف دوه ډېر مهم ټکي دی چې تعریف دی او مثالونه ځکه چې په تعریف باندې پوه شو او مثالونو باندې پوه شو نو دا ټینس موږ تاسو مکمل زده کولی شو پورتني درې نقطې چې دي هغه د اضافي معلوماتو لپاره ما تاسو ته اماده کړي دي چې تاسو لږ نور ورباندې پوه شئ ځکه چې یوازې تعریف او مثالونو باندې ممکن بعضې کسان پوه نه شي نو راځئ له هر څه نه لومړی دا سوال دی چې د دې زمانې زده کړه څه ارزښت لري د دې زمانې د ارزښت لپاره موږ تاسو څو نقطې په نظر کې نیسو اوله نقطه دا دی چې موږ خپل ورځني کارونه په همدې زمانه کې بیانوو صحیح دی کوم کارونه چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترسره کوو د دې ته کومه چې د ژبې بڼه ورکوو یا په ژبه باندې غواړو چې بیان یې کړو نو هغه مربوط کېږي په پریزنټ ټینس پورې دا یو خاص ارزښت دی د دې زمانې د زده کړې بل ارزښت دا دی چې خبرې اترې عادتونه او حقیقتونه ټول په دې زمانه کې وي یعنې خبرې اترې عادتونه کوم کارونه چې تکراري موږ تاسو کوو حقیقتونه څه دي مثلا لمر راخیږي او لویږي شپه او ورځ که نه سپوږمۍ معلومیږي دا هغه حقیقتونه دي چې دا کله ناکله نه وي یعنې همیش وي یو حقیقت دی که نه ګوره نه ورځ نه وخته کېدلی شي نه شپه په هغه خپل ټایم په خپل مدار سره دا سرخي و راسرخي نو دغه حقیقتونه دي دا حقیقتونه عادتونه او خبرې اترې موږ او تاسو بیانوو په پریزنټ ټینس باندې نو د دې له خاطره موږ او تاسو لپاره ډېر مهم دی چې پریزنټ ټینس زده کړو درېیمه نقطه که یو څوک دا زمانه ښه زده کړي نو کولی شي ساده او واضح خبرې وکړي کومه زمانه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو د دې زمانې په پوهاوي سره موږ او تاسو کولی شو چې په اسانه ډول خپل هغه څه چې زموږ او ستاسو سره پیښیږي وکولی شو موږ تاسو بیان کړو صحیح شو نو بله نقطه دا دی چې انسان تل په اوس کې ژوند کوي کوم چې پریزنټ په انګلیسي کې ورته ویل کېږي نو د اوس ژبه زده کول تر ټولو لومړنی ګام دی یعنې کومه ژبه چې موږ تاسو زده کوو هغه پریزنټ ټینس دی او موږ تاسو په پریزنټ کې ژوند هم کوو نو بناً پریزنټ ټینس زده کول ډېر مهم دی اوس راځو د منطق په هنداره کې چې پریزنټ ټینس څه شی دی منطق دا وایي چې پریزنټ ټینس هغه څه بیانوي چې همدا اوس روان وي یا تل حقیقت وي یا تکرارېدونکي عملونه وي لکه څنګه ایټینګ فود همدا اوس روان عمل دی ایټینګ فود یعنې یو څوک چې غذا خوري خواړه خوري هغه وایي چې I am eating food زه خواړه خورم دا اوس عمل دی هر څوک چې
درګرده په یو عمل کې لګیا وي هغه مربوط کیږي په پریزنټ ټینس پورې. دوهم ایټ فود یا I eat food زه خواړه خورم. دا عادت دی. صحیح شو؟ کوم څه ته چې موږ تاسو ضرورت لرو هغه خواړه دي که نه غذا دی چې موږ تاسو ورباندې ژوندي پاتې یو. نو دا عادتا که چېرته موږ تاسو ځینې کارونه کوو هغه هم مربوط کیږي په پریزنټ ټینس پورې. بل دی the sun rises. صحیح دی؟ لمر راخیږي. ظهور. نو دا یو حقیقت دی چې هر سهار موږ تاسو وختي راپورته کیږو لمر وینو چې لمر راپورته کیږي او ورځ شروع کیږي. نو دا یو حقیقت دی. حقیقت او هغه څه چې عادت وي هغه څه چې همدا اوس روان وي دا ټول مربوط کیږي په پریزنټ ټینس پورې. د پوهانو هم یو لنډه نظریه راخلو چې هغوی څه دید لري په دغه کې. هغوی وایي چې زده کوونکي باید لومړی دا زمانه زده کړي ځکه دا د نورو زمانو لپاره یو اساس جوړوي. صحیح شو؟ یعنی د ژبې د زده کړې له نظره پریزنټ ټینس چې دی چې اوس یې موږ تاسو شروع کوو دا د اړیکې بنسټ دی او ټولې زمانې زده کیږي د ارتباطاتو لپاره د اړیکو لپاره چې موږ تاسو وکولی شو افهام و تفهیم وکوو یو بل سره پوه کړو. صحیح دی؟ نو یو بل پوه کولی سو په ژبه باندې په بیانیه باندې. صحیح دی؟ نو د دې لپاره د ژبې د زده کړې له نظره پریزنټ ټینس د اړیکې بنسټ دی. ډیفینیشن یې داسې څه دی چې present tense is used to describe actions that happen now, regularly, or are always true. صحیح شو؟ present tense کارول کیږي to describe چې بیان کړي یا یې واضح کړي یا یې تشریح کړي actions عملونه. صحیح شو؟ څه کړه وړه چې موږ تاسو کوو دا موږ تاسو ته present tense بیانوي تشریح کوي. کوم عملونه that happen now کوم چې اوس پیښیږي regularly تکرارا عملونه موږ تاسو چې تکرارا عملونه کوو دا په present tense باندې بیانوو یا present tense دی چې موږ تاسو تکراري عملونه راته بیانولی سي د ژبې په بڼه. or are always true یا هغه عملونه are always چې تل وي true حقیقت یا تلنیو کارونو لپاره. صحیح شو؟ نو راځو اوس موږ تاسو پښتو کې دا ډول تعریفولی شو چې اوس زمانه یعنی present tense هغه زمانه ده چې د اوسنیو تکراري او یا تلنیو کارونو د بیان لپاره کارول کیږي. صحیح شو؟ یعنی هغه زمانه د present tense چې د اوسنیو کارونو لپاره د تکراري کارونو لپاره د حقیقت کارونو لپاره کوم څه چې تل حقیقت ولري. تل حقیقت مې مخکې درته واضح کړو چې تل حقیقتي شیونه کوم شیان دي او کوم عملونه دي. صحیح شو؟ نو د دې د بیان لپاره کارول کیږي present tense. اوس موږ تاسو راځو ځینې داسې مثالونه ما تاسو ته راوړي دي چې کوچنۍ کې ویډیوګانې ما ورباندې جوړې کړي دي چې هغوی څه عملونه کوي هغه وایي هم. نو زه به درته ترجمه کوم هم او هغوی به پخپله وایي هم. دا ښځه چې څه خوري هغه اوس وایي چې زه څه خوراک کوم. I am eating soup. اوس راځو دا ویډیو ګورو چې دلته هلک کتاب لولي. I am reading a book. اوس دا ویډیو تاسو ګورئ چې دا هلک څه کوي. I am writing. تاسو درې شیان وکتل په دغه ویډیو کې چې یوې بوډۍ خوراک کولو، بل هلک کتاب لوستلو او بل هلک هم لیک کولو یا لیکل یې کولو. نو دغه درې عملونه هغه عملونه وو کوم څه چې that happen now کوم څه چې اوس پیښیږي یا اوس پکې بوخت اوسیږي یا اوس پکې لګیا یئ. صحیح شو؟ د هغه کارونه دي. نو هغه کارونو باندې چې موږ تاسو لګیا یو نو هغه کارونو ته که موږ تاسو د بیانولو ژبه بڼه ورکړو
نو هغه ته ویل کېږي پریزنټ ټینس. صحیح شو؟ هر هغه کار چې موږ تاسو اوس ورباندې لګیا یو درګرده یې کوو دې ته وایي پریزنټ ټینس. اوس زمانه. اوس دی هره ورځ مکتب ته ځي. دی به وایي چې I go every day. I go to school every day. دا انجلۍ هره ورځ قهوه یا چای څښي. I drink tea every day. I play football every week. دا انجلۍ هره هفته لوبې کوي. په دې درې ویډیوګانو کې موږ تاسو وکتل هغه څه چې روزانه موږ تاسو کوو تکرارا یې کوو. نن مو وکړل سبا بیا کوو بله ورځ بیا کوو. امکانات یې زیات وي. صحیح شو چې تکرارا موږ تاسو یو کار کوو. یا د انجلۍ فوټبال کولو دی ویلې چې زه هره هفته لوبې کوم. صحیح شو؟ نو هر هغه څه چې موږ تاسو یې په میاشت کې یو ځل حتما کوو یعنې تکرارا یې بله میاشت بیا هم کوو. نن ورځ یې کوو سبا ورځ یې بیا هم کوو. نن هفته یې کوو سبا هفته بله هفته بیا هم کوو. دې ته ویل کېږي تکراري عملونه. صحیح شو؟ تکراري عملونه هم موږ تاسو په پریزنټ ټینس سره بیانولی شو. دلته موږ تاسو وینو چې لمر له ختیځ څخه راپورته کېږي او بیرته لویږي هم په لویدیځ سره. Water boils at دا یو 100 حقیقت دی او degrees. په 100 سنټیګریډ سره اوبه راجوشیږي چې دا یو حقیقت دی. بل حقیقت The دا دی earth چې moves around the sun. ځمکه د لمر شاوخوا راڅرخي. دا درې حقیقتونو ما مثال درته راوړي دي. خو دغه درې حقیقتونه هیڅکله سرچپه نسي کېدلی. صحیح شو؟ نه لمر له لویدیځ څخه راخیږي نه اوبه په 50 سنټیګریډه باندې راجوشیږي نه د ځمکې چرخش یا مدار چې دی دا بل ډول کېدلی سي. یعنې دا هغه څه دي چې تلپاتې حقیقتونه دي. یعنې داسې یو حقیقتونه دي چې په دې کې هیڅ نوه تغییرات نه راځي. دغه ډول تغییرات او هغه کارونه چې موږ تاسې تکرارا کوو او هغه کارونه چې په اوس کې پیښیږي یا اوس مهال یو څوک ترسره کوي دا درې واړه چې بیانوي دا پریزنټ ټینس دی. صحیح شو؟ په لنډ ډول باندې تکراري حقیقتي او کوم څه چې اوس موږ تاسو کوو دا ټول عملونه موږ تاسو بیانوو په پریزنټ ټینس سره. نو زموږ ویډیو تر همدې ځای پورې وهیله ده چې زموږ سره ستړي سوي نه یاستئ. له ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه او د راتلونکو ویډیوګانو په تمه اوسیږئ. که بیا هم په کوم ځای کې مشکل لرئ څه نظر لرئ کولی سئ موږ ته په کمنټ کې ولیکئ او په راتلونکو ویډیوګانو کې به انشاءالله موږ ستاسو لپاره لا بهترې ویډیوګانې جوړو چې تاسو وکولی شئ په لنډ وخت کې انګلیسي ژبه زده کړئ. نو ښه وخت ښې شبې. الله محافظ و ناصر شه. که ویډیو مې خوښه سو حتما لایک در سره ورکړئ او کمنټ مو هیر نه شئ. که نور هیڅ نه سئ کولی په انګلیسي کې یو کوچنی الفاظ حتما ولیکئ.